خوب مې ولید بیګا چې قصه ډېره عجیبه ده. یو شور دی، یو غوغا ده او رانه کړې لانجه ده. ویښ شوی ښه د وخت وم خو پاڅېدم سهار ته، بیا کوز شومه د کټه او راووتم بهر ته. خبر شه د دې نه وي چې راووتم د کوره، بیا څه وشو نو واوره او لږ مخکې ورته ګوره. چې ورغلم یو ځای ته څه ناشنا غوندې ماحول و، چې ومې کتل هلته د هر ځای خلک راټول و. چې ورغلم یو ځای ته څه ناشنا غوندې ماحول و، چې ومې کتل هلته د هر ځای خلک راټول و. پوښتنې چې مې وکړه وې راغلې نتیجه ده، خو ته هم ورته ګوره چې لا دا څنګه قصه ده. پوښتنه چې مې وکړه وې راغلې نتیجه ده، خو ته هم ورته ګوره چې لا دا څنګه قصه ده. یو څو مې پکې ولیدل چې ناستو ګوټ کې خواته په نم سترګو ویلې فریاد وکړو اوس موږ چاته. موږ ټول خو نه د سکول نه د کالج نه یو نسټی شو، دیاړي به اوس کوو یا د بیلچې یا د کشۍ شو. نو ما ترېنه تپوس وکړو چې ولې دا څه چل دی چې هر ځای کې فریاد دی شروع کړی مو غوبل دی. نو ما ترېنه تپوس وکړو چې ولې دا څه چل دی چې هر ځای کې فریاد دی شروع کړی مو غوبل دی. وي دا ټول چې ولاړ دي 4,900 نمبرې دي، زیاتې که چا وړي جو دغې نه لږ برې دي. په دغې داخله نه میلاویږي یو نسټۍ کې، خو زو چېرته پراته به یو سعودي یا په دوبۍ کې. ډېر مې پکې ولیدل په شونډو یې موسکا وه، دغه ټول خوشحاله او په خوله باندې خندا وه. ډېر مې پکې ولیدل په شونډو یې موسکا وه، دغه ټول خوشحاله او په خوله باندې خندا وه. د دوی ټولو نمبرې پکې 0 نه اوچتې دي، د چا پکې 1,900 څوک دې نه مخکې وتې دي. د دوی ټولو نمبرې پکې 0 نه اوچتې دي، د چا پکې 1,900 د څوک دې نه مخکې وتې دي. چې ګورم جو په هر بوټ کې د 10,000 نه زیات دي، دا جوړې پرتې دې کال په خېټه د ممات دي. دوی دغه نمبرې اخیستلې په قسمت دي، نه په شوګیرو دي نه په مسلسل محنت دي. دا کال خو لاکډاون و، ټیک ټاک او ګیمونه و، بند اکیډمیانې، بند سکولونه مکتبونه و. دا کال خو لاکډاون و، ټیک ټاک او ګیمونه و، بند اکیډمیانې، بند سکولونه مکتبونه و. دلته یې حیران کړم چې بیا واغستې دوی څنګه، ما چېرته ګزار کړی د یو دنګه لوی کړنګه. دغه یې پارچې وې چې ټپې وې او شعرونه و، یا پکې فریاد یا استادانو نه سوالونه و. دا جوړ یو ریکارډ شو د نړۍ په پاکستان کې، شوی نه به وشي داسې کار په یاغستان کې. دغه یې پارچې وې چې ټپې وې او شعرونه و، یا پکې فریاد یا استادانو نه سوالونه و. دا جوړ یو ریکارډ شو د نړۍ په پاکستان کې، شوی نه به وشي داسې کار په یاغستان کې. داسې چې کران به چې کاڼه و کړانده و، توک باندې یې ویشتې دي بس تړي اوده و. څوک یې پکې ویشتې دي پاتال، څوک یې اسمان ته، راشه که نه وګوره زما تعلیمي حال ته. داسې چې کران به چې کاڼه و کړانده و، توک باندې یې ویشتې دي بس تړي اوده و. څوک یې پکې ویشتې دي پاتال، څوک یې اسمان ته، راشه که نه وګوره زما تعلیمي حال ته. راشه که نه وګوره زما تعلیمي حال ته.